السلام علیکم. پېښور یونیورسټۍ کې جنکۍ یو بل سره څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو خلک بعضې ټایم دا خبرې کوي او وایي چې پښتانه تباه دي، خو پښتون نه دی تباه ځکه چې دا پښتون خپل ځان تباه کړی دی. دا کم ټایټل چې ما ویډیو ته ورکړی معافي غواړم، دا زما ټاپک نه دی او د دې دپاره ما دا ټایټل ویډیو ته ځکه ورکړو چې تاسو دا ویډیو خامخا وګورئ چې د یو غټ حقیقت نه خبر شئ. نو اوس راځو پښتون ولې تباه دی. دا ویډیو ته که ما چېرته یو نصیحت والا ټایټل ورکړی وي نو هیچا به دا ویډیو نه وه کتلی، خو دا ویډیو ټایټل لږ خراب و نو ځکه تاسو د ویډیو کولاو کړه. تاسو کتلی شئ په یوټیوب کې چې د پښتو هغه ویډیو به ډېر ویوز اخیستي وي چې کم خرابه وي. نور قومونه ویډیو دې دپاره ګوري چې هغوی کیسه زده کړه وکړي، خو پښتون خپل ځان تباه کړی چې صرف او صرف انټرنیټ د هوس د سړولو دپاره یوز کوي، ځکه چې په انټرنیټ کې لوی لوی کاروبارونه کوي او د کاروبارونه زده کول هم د یوټیوب نه کوي. خو بدبخته زموږ پښتانه اوس هم خپل هوس تباه کړي. هوس د لږ وخت لپاره وي نو د لږ وخت لپاره خپل ټول ژوند مه خرابوئ. هیله دې الله کړي چې په دې ویډیو باندې څوک نه وي خفه شوي، خو سپین حقیقت مې ووی که آیا په دې ویډیو څوک خفه شوي وي، د چا زړه پې ازار شوي وي نو زه معافي غواړم او اوس راکړئ ماته تر د بلې ویډیو پورې اجازت. په لوی الله مو سپارم.